یو ځل بیا ستړي مه شئ. د ترکیې د شخصي سکالرشپونو اړوند دویمه ویډیو ده. دا چې څه ډول باید کوم پوهنتونونه پیدا کړو، څه ډول اپلای وکړو، یا تاسو څه ډول کولی شئ چې پوهنتونونو ته خپل اسناد واستوئ، په دې باندې خبرې کوو. په تېره ویډیو کې مو په دې خبرې وکړلې چې څوک کولی شي او کوم اسناد ورته اړین دي، چې هغې کې ډیپلوم، ترانسکریپټ، شهادتنامه، تولد کارت، پاسپورټ، بانک سټیټمنټ، ورسره ریکمنډیشن لیټر چې تاسو د اړونده پوهنتون یا اړونده مکتب څخه راخلئ، او ورسره ورک اکسپیرینس ډاکومنټ، که انګلیسي او د کمپیوټري مهارتونو سرټیفیکیشن لرئ. دا خو هغه لومړۍ برخه کې. دویمه برخه کې ستاسو باید څه وکړئ، دا اسناد ټول آماده شو، تاسو دا هر څه آماده لرئ. اوس دویم قدم کې دا دی چې تاسې د خپلې رشتې مطابق پوهنتون ولټوئ. په ترکیې کې خاص ډول استانبول کې تاسو کولی شئ چې پوهنتونونه پیدا کړئ، او دا تاسو د ملګرو سره په مشوره او همدارنګه د چټ جي پي ټي یا مصنوعي ځیرکتیا څخه په پوښتنو باندې تاسو کولی شئ چې اړونده پوهنتونونه پیدا کړئ. کله مو چې هم پوهنتون پیدا کړ، زه تاسو سره یو لیست هم د پوهنتونونو شریکوم، ځینې پوهنتونونه درسره کولی شم ته شریکم. تاسو مستقیم په ګوګل کې د اړونده پوهنتون ویب سایټ ته ورځئ. ویب سایټ کې ښکاره لیکلي وي چې انټرنیشنل سټوډنټ یا هم نړیوال محصلینو برخې ته ورځئ، او هلته ستاسې نه ډیپلوم، ستاسې ترانسکریپټ، ستاسې شهادتنامه او ستاسې پاسپورټ غواړي. تاسې ورته اپلوډ کوئ، ستاسو خپله رشته ټاکئ اړونده، او ځینې مشخصات چې تاسې مثلا جي پی آی څومره ده، تاسې په کوم کال کې له پوهنتونه فارغ وئ، ستاسې ادرس، ستاسې ایمیل ادرس، تاسې دغه شیان ستاسې نه غواړي، او تاسې چېرته غواړئ، مثلا له کوم هېواده غواړئ چې اپلای وکړئ. دغه ټول مشخصات چې مو اډ کړه، نور ستاسې اسناد په 2 یا 3 ورځو کې بررسي کېږي. په 2 یا 3 ورځو کې دوی تاسو ته کنډیشنل آفر درکوي، یا تاسو ته آفر لیټر درکوي. دی هر پوهنتون چې وي هغې ستاسو اسناد ارزیابي کوي، د اسنادو ارزیابۍ نه وروسته تاسو ته آفر لیټر درکوي چې مشروطه یا تقریبا د شرطونو په اساس منل شوي، تاسې یو شرطونه لري، کنډیشنل آفر درکوي. په هغې کې دا ټول لیکلي وي چې تاسې رشته کومه رشته ده، ستاسې ټوټل فیس څومره دی، تاسې انیشل ډیپازټ باید څومره پوهنتون ته ورکوئ، که احیانا ستاسو ویزه ریجکټ شي تاسې کوم شرایطو په اساس تاسو ته بېرته ریفنډ کېږي. دا ټول پکې واضح شوي وي. تاسو د کنډیشنل آفر مطابق د پوهنتون اکاونټ ته چې هغې غوښتي وي ممکن کم از کم $10 دي، او د ځینې پوهنتونونه دا تفاوت لري چې ځینې پوهنتونونه نیم فیس غواړي انیشل ډیپازټ. دا تحویلوئ د هغه نه وروسته پوهنتون ته. تاسې کولی شئ دا د ملګرو طریقه چې په ترکیه کې دي د هغې طریقې هم کولی شئ، او د افغانستان هم ځینې محدود بانکونه کولی شي دا چاره. خو ښه دا ده چې تاسو په ترکیه کې یو ملګري ته پیسې واله کوئ، او هغې درته دا چاره مخکې یوسي. له هغه وروسته چې تاسې پوهنتون ته پیسې جمع کړئ، تاسو ته سلپ درکوي، هغه د پیمنټ ووچر درکوي. هغه ووچر تاسو راخلئ په همغه خپل اپلیکیشن چې تاسې کوم لرئ په پوهنتون ویب سایټ کې. په هغه ویب سایټ کې تاسو اوس وایي چې تاسې هغه د پیمنټ ووچر یا د پیسو رسید اپلوډ کړئ. تاسو چې کله هغه اپلوډ کړئ، 2 ورځو کې 3 ورځو کې تاسو ته اکسپټنس لیټر درکوي، یا ستاسو د منل کېدو لیک درکوي. اکسپټنس لیټر څخه وروسته تاسې بیا پوهنتون ته وایئ چې مثلا ایمیل له طریقه چې تاسې زموږ اسناد باید مستقیم په افغانستان کې د ترکیې سفارت یا قونسلګرۍ ته واستوئ. که تاسو شمالي ولایتونو کې یاست، نو تاسې ورته د مزار کې قونسلګرۍ پنشن کوي چې د مزار قونسلګرۍ ته باید واستئ، او که تاسې په مرکزي او مشرقي ولایتونو کې یاست، نو تاسو کولی شئ چې مرکزي یا کابل قونسلګرۍ ورته منشن کوي، تر څو ستاسې اسناد پوهنتون هلته واستوي او ورته وایي چې دا موږ سره منل شوی دی. د منل کېدو نه وروسته، اکسپټنس څخه وروسته، تاسو دغه ایمیل هم پوهنتون د پی ډي اف ډول شریکوي. دا چې په بله مرحله کې تاسو بیا کوم اسناد باید ویزا سنټر یا سفارت ته وسپارئ، دا په روانه ویډیو کې وایو. تر دې دمه که تاسې کومه پوښتنه لرئ، نو کولی شئ دلته یې مطرح کړئ. تر بیا ښې چارې.